ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. ننګرهار کې یو سلاتیا زلزله ځپلو کورنیو سره نغدي مرسته وشوه. د ننګرهار د رنور ولسوالۍ کې یونیسیار له لوري او د ارو موسسې په تخنیکي همکارۍ یو سلاتیا زلزله ځپلو کورنیو سره د سباند 4.8 میلیون افغانیو نغدي مرسته وشوه. د ننګرهار مرستیال والی سره د IWEC موسسې مسؤلینو د همغږۍ ناسته وکړه. د ننګرهار مرستیال والی مولوي غلام الرحمن حیدری سره چې پر مهال دفتر رئیس مولوي شاهد نورانی هم حضور درلود، د IWEC موسسې مسؤلینو د همکارۍ او همغږۍ په موخه ناسته وکړه او د خپل یو شمېر پروژو په اړه یې ورسره معلومات شریک کړل. د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د 1404 مریض کال په بهیر کې د اندرا ګاندي د ماشومانو درملنې په تخصصي او ثالثي روغتون کې 10,938 بریالي جراحي عملیاتونه ترسره شوي دي. د ننګرهار 340 حاجیان راستانه شول. د ننګرهار 340 حاجیان د حج فریضې ادا کولو له جدي خار څخه د کام ایر شرکت په لومړنۍ الوتنه کې راستانه شول. د ارشاد حج اوقاف ریاست مسؤلین وای سکال تګ راتګ لومړی د ننګرهار د حاجیانو ترسره شو. د هرات ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وای چې په وروستیو کلونو کې په دغه ولایت کې د پستې بڼونو د پراختیا بهیر چټک شوی دی او د فراه د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلینو سږکال په دغه ولایت کې د 15,000 میټریک ټنه هندوانو د حاصلاتو د راټولولو اټکل کړی دی چې سږکال 14,880 هکټاره ځمکه د هندوانو کر ته ځانګړې شوې. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور.